لمر راختل لمر ډوبېدل دا خو څه ګپ نه دی د ننګ بیرغ پورته کول دا خو څه ګپ نه دی لویه سینه غواړي د کاڼې په څېر زړه ولرې بې ګناه دار ته خېژول دا خو څه ګپ نه دی لویه سینه غواړي د کاڼې په څېر زړه ولرې بې ګناه دار ته خېژول دا خو څه ګپ نه دی تراب منظور به د تاریخ په پاڼو راج چلوي د پښتنو یو ځای کېدل دا خو څه ګپ نه دی تراب منظور به د تاریخ په پاڼو راج چلوي د پښتنو یو ځای کېدل دا خو څه ګپ نه دی او په خوله خو هر سړی وطن باندې خپل سر ورکوي خاوره د مور په څېر ګڼل دا خو څه ګپ نه دی په خوله خو هر سړی وطن باندې خپل سر ورکوي خاوره د مور په څېر ګڼل دا خو څه ګپ نه دی وهي لمنه دومره لویه سزا مه راکوه د دریابو شګو شمرل دا خو څه ګپ نه دی ډېر ښه دا ډېر وروستی باید ډېر ښه وهي لمنه دومره لویه سزا مه راکوه د دریابو شګو شمرل دا خو څه ګپ نه دی سلامونه احترامات قدرمنو کتونکو هیله من ژوندی یم بیا هم د تل په څېر یقینا قدرمنو لیدونکو تاسو د پروګرام په پیل کې ډېر زیات خوشحاله شوي یاستئ ځکه نن موږ سره په دغه شیشه باندې د لرو برو پښتنو ویاړ او د سرونو تاج هغه څوک چې هر څوک یې پېژني زموږ استاد جناب مطیع الله تورا صاحب څنګ ته راغلی یم ستاسو د بار بار غوښتنې په اساس تر څو یو ځل ستاسو لپاره شعرونه ترې ریکارډ کړم تورا صاحب تاسو هرکلی هر اغلاس ستړي مه شئ درود او سلام د انسانیت او د بشریت په ستر لارښود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مننه کوم ژوندی صاحب ته ډېر تکلیف کوي په دغه لاره کې شاته ورتګ دا استاد وړه خبره نه ده غریب بار بار راځي دلته موږ سره موږ دومره وړتیا نه لرو چې ستاسو هغه مینې ته یو ټکی اوبه ورکړو چې تازه یې وساتو دا به زموږ خپله کمزوري دوه ټوټې نظم در سره یوځای کوم البته د حالاتو په دغه باندې را اړوند باندې اجازه ده محمد زموږ د دین سپه سالار دی محمد زموږ د دین سپه سالار دی د پښتو پښتون ژغورنه مو شعار دی وینه غوښه اوبه غنم که تنفس دی تر هډوکو د دې خاورې پیداوار دی وینه غوښه اوبه غنم که تنفس دی تر هډوکو د دې خاورې پیداوار دی دا پښتو زموږ ګبرو زموږ سرمنده بې ابرو او بې څرمنې ژوند ناچار دی ژوندی دا پښتو زموږ ابرو زموږ سرمنده بې ابرو او بې څرمنې ژوند ناچار دی د احمد د اس ګردونه په هوا دي که ایوب په میوندونو کې ایثار دی بیا ناري دی د سنک زلمي له کوره بیا ناري دی د سنک زلمي له کوره په ببرک او میرزا جان که شاسوار دی د تیرا له برجلونو بیا غورځنګ دی د تیرا له برجلونو بیا غورځنګ دی له خیبر تر باجوړه که نوخار دی له رزمکه تر ګمل ترین ناصر دی له هرات تر بدخشانه که تخار دی د چترال او خوشحالګړ د اسپان لاړي د چترال او خوشحالګړ د اسپان لاړي له کندوز تر نورستان که ننګرهار دی د اورنګ او د پرنګ ساړه آهونه د اورنګ او د پرنګ ساړه آهونه پرځېدلی سکندر لا د چا پلار دی د نړۍ واړه قومونه بیا پیوند شول د پښتون ګریوان له هغسې تار دی پښتون ګریوان له هغسې تار دی یو وړه ټوټه بیا دغه دی دا حالت دي یو ټوټه مې ورته البته ته راورسېدې دا تازه ټوټه در سره شریکوم که مومن غواړي شیرینۍ خامار به نه خبروي که مومن غواړي شیرینۍ خامار به نه خبروي اوښکې به پټې څڅوي بادار به نه خبروي که مومن غواړي شیرینۍ خامار به نه خبروي اوښکې به پټې څڅوي بادار به نه خبروي بل کار به نشته لر و بر چې ځای راځي بار دي اسیر ولسه پر اوږو مو جنازې بار دي بل کار به نشته لر و بر چې ځای راځي بار دي اسیر ولسه پر اوږو مو جنازې بار دي پوزه پرېکړو پښتنو عثمان کاکړ څه شلو پوزه پرېکړو پښتنو عثمان کاکړ څه شلو ارمان لوڼی عارف افغان طاهر داوړ څه شلو په کار مې نه دی دا دنګ لکه اوښان پښتانه څه کوم څه دا دومره ډېر
لکه مچان پښتانه تکار بینی ندی دا دنګ دنګ لکه وخان پښتانه څه کوم څه دا دومره ډېر لکه مچان پښتانه سل کاله ژوند لکه ګلخان چې غلی کوم 2 ورځې ژوند لکه منظور پسې خپېرلی کوم سل کاله ژوند لکه ګلخان چې غلی کوم 2 ورځې ژوند لکه منظور پسې خپېرلی کوم هغه متل دی چې شوتل کې دې واښه نه کوي ګاون چې هر څه کوي ودې کي خو ښه نه کوي هغه متل دی چې شوتل کې دې واښه نه کوي ګاون چې هر څه کوي ودې کي خو ښه نه کوي له ما نه زړه غواړې ته هم ځان سره زړه راوړه زما دې کور دې اور وژلو ته اوبه راوړه چې تا ویلې که په لاس مې دا فرصت راغلو چې تا ویلې که په لاس مې دا فرصت راغلو فضل الرحمن ته وایه کور ته دې جنت راغلو خیر مننه Thank you.